سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ د تېرې ورځې ځانمرګي برید له امله د وژل شویو کسانو شمېر 88 کسانو ته ورسید. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دغه پیښه کې چې د یادې ولسوالۍ په ډکي سیمه کې د لاریون کوونکو په منځ کې ترسره شوی، د زخمیانو شمېر هم 115 کسانو ته لوړ شوی دی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر اوسه هېڅ یوې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر غني د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس مخکني ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په ننګرهار کې تېرې ورځې خونړي بریدونه په کلکه وغندل. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې ویلي چې پر هېواد تپل شوی روان جنګ هیڅ مشروعیت نه لري او پر ملکي تاسیساتو، جماعتونو او عامو هېوادوالو برید بشریت ضد جنایت دی. عبدالله هم ژمنه کړې چې دا جنایت به بې ځوابه پاتې نشي او افغان ځواکونه به د خپلو هېوادوالو غچ واخلي. د ننګرهار په مرکز او بهسودو ولسوالیو کې د 3 چاودنو له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نورې ټپیان دي او همداراز په مومندرې ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې څه باندې 80 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د ولسمشر دویم مرستیال په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مشر سره په کتنه کې وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې په افغانستان کې پر یو ځانګړي قوم بریدونه په ناپیلې توګه وڅیړي. تدامی چې اماماتو په دې کتنه کې چې تېره ورځ ترسره شوه پر عامو خلکو د بریدونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه به وغواړي څو په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. ښاغلي اماماتو همداراز له افغان حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي. نوموړي همداراز د ټاکنو د نظام د تغییر او د رایې ورکولو په بهیر کې له ټکنالوژۍ څخه د استفادې غوښتنې چې د ګوندونو لوري مطرح شوي د وخت د کموالي له امله غیر عملي وبللې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري د سیاسي ګوندونو پر پوهولو هم ټینګار وکړ. ولسمشر غني وایي د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی، په تیر کې جنگ تحمیل شوی و او اوس موږ د ملي یووالي پر ضد جنگ دی. ښاغلي غني تېره ورځ د اهل تشیع له یو شمېر علماو سره په کتنه کې زیاته کړه چې زموږ پر هېوادوالو او په ځانګړي ډول پر اهل تشیع او هزاره توکم هر برید پر اسلامي ورورولۍ او د افغانستان پر ملي یووالي برید دی. ولسمشر سره له دې چې د عاشورا امنیت خوندیینه یې د هېواد د ملي امنیت لومړیتوب وباله، زیاته کړه چې د محرم او شهید اونۍ د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه تابعیاوې نیول شوي دي. او په بادغیس کې د یو لړنښت په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي. دغه نښتې تېره شپه د مقر ولسوالۍ اړوند پوستو باندې د یادې ډلې له ډله ییزو بریدونو وروسته رامنځته شوي دي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امینی وایي په دې نښتو کې 8 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. این درگیری که 3 ساعت ادامه داشت 5 طالب مسلح به شمول یک فرماندهشان کشته و 19 تن دیگرشان به شدت از سوی نیروهای امنیتی زخم برداشتند. در این درگیری 8 تن از نیروهای سرحدی نیز مجروح شدند. د مهال وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.